یو صحابي دی حضرت ابو سلمہ رضی الله عنه او دا غبل خزه ده ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دواړه ډیر زیات یو بل سره محبت لري. دا که تاسو تاریخ وکړئ حیران بشئ چې د دې ښځې خاوند یو بل سره څومره مینه وه. تاریخي خبره ده، ډېره زیاته مینه وه یو بل سره، ډېره زیاته. دونه محبت و چې دا ښځه دې خاوند ته وایي وی ای ابو سلمہ وی یو جوړه وکړو دواړه. وی څه جوړه کوو؟ وی داسې جوړه کوو چې که ته د ما نه مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم، او که زه ستا نه مخکې مړه شم نو ته به د ما نه پس بله ښځه نه کې، چې ما او تا په جنت کې دوه په دوه یو. بس حالانکه په عربو کې دا رواج و چې خاوند به مړ شو بس چې عدت به پوره شو نو بل خاوند به کو. دا به هغې کې رواج و چې هغه ابو سلمہ ته دا ښځه وایي او ته وایي ښځه یو خبره ته کوم، وی ستا شرط ما ته منظور دی، که ته د ما نه مخکې مړه شوې زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم بس، خو که زه مخکې مړ شوم نو ته به دا چل نه کې ته بل خاوند کولی شي. ځکه زه بغیر ښځې ګزاره کولی شم، سړی یم، خو ښځه بغیر د خاوند نه ګزاره نه شي کولی. ستا د ډوډۍ او د جامې به دې ضرورت وي. دونه مینه وه. دواړه لاړل حبشې ته هجرت وکړ د مکې مکرمې نه. حبشې ته هجرت آسان کار نو، ډېر ګران و. لاړل حبشې ته هجرت وکړ. حبشې نه رالل مکې مکرمې ته، چې رالل روان شو مدینې منورې ته هجرت شروع کړو. ګوره الله دپاره پلاران د دواړو شته، میندې د دواړو شته، رونه د دواړو شته، قوم د دواړو شته. مدینې منورې ته هجرت شروع کړو. چې مدینې ته هجرت شروع کړو د دې ام سلمې رونه رالل د قوم خلک، او دې ابو سلمہ دا خاوند یې وله کلک راونیوه. وی دا څه کې؟ دا مونږ تا باندې خرڅه کړې ده؟ کله حبشې ته بوځې ځان سره په غرونو ګرځې، اوس یې مدینې ته بوځې. دا پتا مونږ خرڅه کړې خو نه ده. که دلته ورسره اوسېږي زمونږ د لور خور به در سره وي، که دلته نه زه خپل کار کوه. هغه وی چې زه خو هجرت نه پرېږدم، مینه ښځه خو مې ډېره زیاته ده، مینې ښځه ده ډېره زیاته مې خوښه ده، خو رسول او خدای نه پرېږدم، هجرت فرض دی، دا نه پرېږدم. روان شو مدینې ته، ښځه یې پاتې کړه. ښځې وایي زه ځم ورسره زما خاوند دی، زه په شاړو کې ورسره خوشحاله یم. وایي نه دې پرېږدو. چې ښځه یې جدا کړه نو د ابو سلمہ د خاوند رونه یې رالل قومیان، ماشوم بچی و دې ښځې سره، هغه یې ترې واخېسته. وایي تاسو زمونږ د رور نه ښځه واخېسته، بچی زمونږ کېږي، راکې بچی. بچی ته یې ویبوت د خاوند رونو قوم. بس دی غریب نه د مینې خاوند هم لاړ د دې غریبې نه، او بچی ته لاړ. داسې سلګی به یې والې او جړل به یې، او خلکو ته به یې وایي زه خاوند لزم، زه خاوند لزم، زه هجرت کوم، زه رسول الله لزم، زه هجرت کوم. نشي تللی. ځان نه به یې ویښته نور ته به لاړه، په دې غرونو به ګرځېده او جړل به. نو د چا پې رحم راغی، نه هغې رونو پسې لاړ. وي تاسو څه کوئ؟ تاسو د دې د خوشحالولو دپاره وایئ که څه خپل غرض هم دی؟ چې هغه په هجرت د خپل خاوند سره هلته خوشحاله ده، څه کوئ؟ راضی یې کړل. چې راضی یې کړل وي ښځه خاوند له، نو بیا لاړ د ابو سلمہ قوم له بچی ته وله راواخېست، وله یې ورکړه. وایي زه یک تنها یې بچی غېږ کې ونیو، مدینې ته روانه شو. او رسول الله مبارک له ځان ورسو. خدای څه بدل ورکړه. الله اکبر. دغه ابو سلمہ وفات شو 1 کال 1.5 کال پس. دا ام سلمہ جړلې، دا وی کور کې ناستم، ما وی نن زما د مینې خاوند مړ دی، داسې جړا به کوم چې خلک به د هغې قصې کوي، نقلونه به یې کوي. یو دوه ملګري نور هم ښځې رالې، ځان هم تیار کړه چې موږ به ویر کوو او ساندرې به وو او جاړو به. وی دې کې رسول الله مبارک را دننه شو. ما ورته پته وه چې دا خو یې د مینې خاوند مړ دی. نو ما ته یې غږ ونه کړو، خو هغه ښځو ته یې وی تاسو د هغې کور ته بیا شیطان را دننه کوئ چې خدای ته 2 ځله شیطان ایستی دی. 2 هجرته دي که وی بس زه پېښ شم. او ما ته یې وی ام سلمې یو دعا راته ښیم، دا وایه اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها. خدایه په دې مصیبت کې ماله اجر راکړي، خدای دې نه ماله ښه بدل راکړي. ما وی ښه د ده نه ښه بدل
د ابو سلمه نه ښه خاوند بلا څوک چې ماله به راکړي. خو د پیغمبر مبارک دعا به هم یې کړله نو وی ماله خدای د خپل ابو سلمه نه ښایسته خاوند، ښکلی خاوند، مزیدار خاوند را نصیب کو. څوک دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ودرید د هجرت برکت د رسول الله مبارک نکاله خدای او رسول اخره کې و پورې وسره پاتې شوه او د جنت د امهات المؤمنین د مسلمانانو مور شوه. او بلا حدیث ته رسول الله مبارک امت ته رسول دی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، الله او رسول د پاره دی، الله او رسول ته مقبول. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، یو سړی وی دی له هجرت کوم چې هلته غنیمتونه براکي، نبی علیہ السلام به زکاتونه خیراتونه ورکول، دا به ملو شي. او امرأة ينکحها وفي روایت يتزوجها، یا دی له هجرت کوم چې ښځه ملو شي لکه دې کس ته وکړه فهجرته الى ما هاجر الیه، هجرت هغې ته مردود شو چې کوم ستی کړی دی د خدای په نیزړو قبول نه دی. نیت هغه کول پکار دی چې ځان رستو کې، مخلوق رستو کې، بنده رستو کې، الله ورمخکې کې چې الله زه دا عمل کوم صالحستې د پاره کوم چې پروردګاره ته ورباندې خوشحاله شي. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، الله وی ای بنده صدقه خو ورکې خو رستو په خل سړي احسان کې، ما صدقه در کړې ده، رستو تکلیف ورکې مړق سوالګرې سړیا چې وږي شي نو موږ له راشي نو موږ دله شی درکو، دا ضرر شو. ادې خپک او تکلیف د ضرر ډېرې وجې دي. احسانونه پې ورړی صدقه دې لاړه غرقه دې کړه، الله د پاره نه شوه، دې د پاره شو چې ته په هغې احسان ورړی چې ما خو تاله ګوره صدقه را کړه، ښه مې د سره وکړل. اوس هم ډېر خلک وایي د سره ما ښه کړي دي او د ما سره څه وکړل، د سره زه څه ښه کوم دې ما سره ښه کوي، لکې ګیله پیدا کېږي. خو دا ښه مه یادوه، ښه کوه کندو کې غورځوه، بس الله نه پې اجر غواړه. که دا ښه دې د الله دپاره کړي نو دا ولې وایي چې د سره ما ښه وکړل دې څه کوي، او که ښه دې دله کړي نو ثواب دې نشته د آخرت پرس اسم نشته. الله قرآن شریف کې فرمایي دا خپل صدقې مه ختموئ، مې باطلوئ په احسان ورړولو باندې چې په چې احسانونه کې او تکلیف ورکې. کالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ستا خو داسې مثال دی لکه منافقین چې خرچې کوي. منافق چې خرچه کوي څه دپاره کوي؟ هغې د دنیا د لالچ دپاره کوي، د خدای دپاره نه کوي. منافق په زړه کې ایمان خو نشته. کمثل صفوان علیه تراب، داسې مثال لکه یو تیږه د صفا او خوره پې پرته ده او باران پې وشو صافه پاتې شوه، هېڅ هم نشته. دقسې تا خو صدقه منافق کړې ده کړې ده کړې ده کړې ده، په خدای ایمان نشته، په رسول ایمان نشته، اخرت باندې ایمان نشته، کافر دی، منافق دی. قیامت پر ورځ چې راشي ارسب الصافي اسبمني، ایمان نشتا اسبمني قیامت پر ورځ. ریاکار سړیم دقه مثال دی چې څوک ریا کوي په صدقو کې او په منځونو کې او په روجو کې او په ذکرونو کې، ریاکار دی. قیامت پر ورځ چې لاړ شي اوف قد ترکه صلدن، خالی به پروتي، خالی اسبمني. دقه دی چا صدقه ورکړه او د الله دپاره یې نه ورکړې، ریاکارۍ دپاره یې ورکړه، خلکو ته ښودنه کوي، سبا په هغې احسانونه ورړئ او سبا غلط تکلیف او ضرر ورکوي. بس دقه مثال دی الله ورکوي، زه نه ورکوم. لکه په کاڼي خوره پرتی باران پېوشي خوره ختم، دقه رنګې چې مرګ راغی هر څه ختم، هېڅ به نه سره نه. او الله ما خو ډېرې صدقې ورکړي دي، الله ما خو ډېر خیراتونه کړي دي، الله ما خو ډېرو خلکو سره احسانونه کړي دي. الله وایي هغه دې ماله نه دي کړې، راوباسه راوباسه ماله دې څه کړي دي، ارینی ما قدمتا مخکې دې څه لیږلي دي او ښایې ماته څه چې کړي دي په دنیا کې. خو لا رونو نیت خالص، اخلاص نیت او مضبوط کې نیت، لکه ښه مضبوط دا شی راولئ چې دا مونځ کوم څه دپاره کومه چې رب خوشحاله شي، په دې نیک عمل الله خوشحالیږي. دا زکات ورکوم، دا صدقه ورکوم، دې دپاره نه چې که نه ورکومه دا استاد دې به خفه شي، که نه ورکوم دا سړی به خفه شي. نه 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 نه، دا نیت وکړه چې رب العالمین خوشحاله شي، رب العالمین راضي شي. نیت سره بعضې وخت عمل نه دی راغلی او خدای په لویه مرتبه ورکړې ده. د هغې مثال به هم دله درکړم.
عمل نه دی راغلی او خدای لویه مرتبه ورکړې ده. د هغې مثال به هم دله درکم. د حضرت امام احمد ابن حنبل په زمانه کې یو لوار سټک به و، سندان به و، لواري به کوله. سړی مونځ ګزار، مونځ له پابندۍ سره راته او مونځ له به داسې نه راته پابندۍ سره چې بانګ به ووایي بانګ سره به جومات کې ناستو. ګوره دا اوس د الله د خوشحالولو مقصد دی. لوار کاکا چې کله وفات شو نو یو نیک سړي په خوب کې ولیده، خوب کې ولید په خشته باغ کې ګرځي چکرې لګوي، خوشحاله دي چې هل قدمي کوي، میوې دي، چمنونه دي. ده ته تپوس وکړه الوار کاکا څنګه الله د سره څه وکړل؟ وی خدای وبخلم، معافې کړم، دا باغ د جنت یې راکړه. او وی ناشنا ده چې په جنت کې د امام احمد ابن حنبل ګاونډي کړم. ماشاءالله. احمد ابن حنبل څوک دی؟ هغه شخصیت چې د رسول الله مبارک د شپږو لکو حدیثو حافظ دی. هغه شخصیت چې هغه د حدیثو استاد دی، د فقه امام دی، مجتهد دی، یو پارسا انسان، قرآن و سنت نه په لکهاو مسائل راوباسي، درسونه د حدیثو کوي. وی ناشنا ده چې د هغه ګاونډي یې کړم. دا سړی چې کله راویښ شو بس سوچ کې پرېوت چې چېرته لوار او چېرته احمد ابن حنبل. هغه څونه خواری کړي دي. لوار خو ټیک د نیک سړی دی، خدای به بخلي په نیکو. مونځ او دس که لوار کوي، که ترکاړې کوي، که دیاړي مارې کوي، الله ته انسان په مال نه نږدې کېږي، په عمل نږدې کېږي. دا نه چې ګنې دا خان بابا دی دی به جنت ته دی او دا دیاړي مار به دا به نه ځي. نه دیاړي مار چې الله خوشحاله کړي دی به مخکې جنت کې پروت دی. په دې سوچ کې پرېوت چې دی لوړ څه عمل کړی دی. راغې کورې ښځې ته دروازه ورته وواله، اواز یې ورکړه څوک یې؟ زه فلان کې یم. اوهو حضرت صاحب تاسو څنګه راغلی؟ یاره ستا خاوند ما جنت کې ولید په خوب کې، او خاوند دې راته ووایي چې ما ته الله د احمد ابن حنبل ګوان را په نصیب کړه، هغه ګاونډي یې کړم. تا نه دا تپوس کوم چې د څه داسې عمل کړی دی چې دومره لوی مرتبې ته په الله ورساو. دا نیک خوب چې بشرا من الله حدیث کې راځي، دا د الله د طرف نه یو بشارت او یو زیری وي. بیا چې نیک سړی یې وویني او عالم یې وویني څه عمل یې کړی دی؟ یاره داسې څه خاص عمل خو نشته. وی نه څه عمل به وي؟ وی دوه خبرې دي، دوه. یو عمل یې دا و چې ده به سټک سندان لورو دا کار به یې کو. نو چې کله به یې بانګ ووي الله اکبر، نو ده به که سټک به اوچت کړی مو نو را به به نه هلته به یې کېښود. لکه یو سړی خو چې الله اکبر وایي سټک واسې اوچت دی، نو چې په ځمکه یک دین راویې به راوه که نه نه چې سټک به اوچت کړی او ده به الله اکبر په دې غوږونو واورېد، نو سټک به بیا سندان له څه ورته وایي هغه شي ته سندان له به نه رابرو، هلته به یې کېښوده. او څه به یې وایي ما د خپل رب د یو بنده په خولې اواز وکړه چې ما له راشه. ګوره سوچ عجیبه دی که مونږ بانګونه اورو، دا سوچ به د چا هم نه راغلی پړه کې. بانګ سره دا سوچ کول چې ما ته اعلان چا وکړ؟ پروردګار. د چا په خولې یې راته اعلان وکړ؟ د یو بنده. لکه زه د حاجي صاحب ته یم چې ورشه هغې خلکو ته اعلان وکړه، دې اعلان وکړي، نو دا اعلان زما د طرف نه دی، زما د خوله ده ما ته زما رب اعلان وکړو د یو مسلمان بنده په خولې چې ای بنده هله ماله جومات ته راشه. رب اعلان وکړه زه به سټک رابرو. دې ته اوس هغه نیت وایي، د اخلاص په نیت دی پویوم. اوس رب اعلان وکړه ما ته الله، نو یو خوا الله دی بل خوا سندان، یو خوا رب دی بل خوا سټک، یو خوا رب دی بل خوا پیسه ده. اوهو تندرونه پیسه نه دی بي دا ډوډۍ چې الله خوشحاله شي. الله آواز کوي حي علی الصلاة، الله آواز کوي حي علی الفلاح، حي علی الصلاة، حي علی الفلاح. ای بنده الله اقبل را متوجه شه، عجل تلوار کوا، اقبل متوجه شه، عجل زر راځه، فاستبقوا الخيرات، سبقتو کا منډه وشابه جمعه ته راځه. دا مطلب نه چې حقیقي منډه، مطلب دا چې نور کار پرې شابه راځه. ما ته زما رب آواز وکړه چې ما له جمعه ته راشه، د خپل بنده په خولې باندې سټک بیل ته کېښود او جمعه ته ورغی. جمعه ته ورغی کې مراز جمع ته خو لا 20 منټه نیمه ګنټه شته انتظار د مونځ. رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان د مانځه په انتظار ناسي ثواب د مانځي کېږي. اوس به ګورو که نه، اوس به مونږ دا خبره سوچه کوو. 4 رکعاته نفل به مو کوم، ذکر به مو کوم، جمعات کې به کېنم، داسې کوو مونږ؟ نه.
مونږ بانګ اړو سوال نه پیدا کېږي ګړی ته ګورو 100 منټه شو لا چې څوک راځي منځله 100 منټه شو هیرو 15 منټه پاتې دي زمړه دا یو چاکو پکې تیرې کېږي هغه بل څه وایي زمړه دا یو سودا پکې خرڅولی شم ابل څه وایي دا یو ګاک پکې فارغولی شم ابل څه وایي زمړه دا 2 خښتې په دیوال پکې لګولی شم ورېږه ورو برس هر سړی رامنډې زمړه رکات خو به لاندې کړو که نه رکات نه مونځ خو به لاندې کړو جمع خو به لاندې کړو که نه په دې ځان خوشحاله و دا سوچ مې ونه کړه چې ما ته الله آواز وکړو الله آواز کوي دلته کښېنه ولې او دا سوچ جنازې له اکثر لاړ شو شابه که نه خدای الله بس زه بس نیت تړی هلکه صبر وکړه د خدای بنده صبر وکړه چې څونه انتظار کې هغه ثواب میلاویږي او امام صاحب هم که په مانځه کې 2 منټه وروسته چې استاد جي وخت پوره دی بله موي استاد جي وخت پوره دی استاد جي وخت پوره دی وخت به دې پوره شي که خیري ور به شي وخت به دې پوره شي مطلب دا چې شابه زر مې اوسګاروه چې خپل دکان ته لاړ شي زر مې اوسګاروه یعنی دا منځ مقصد نشو مقصد دا خپله د دنیا کار روزګار شو که مونځ مقصد وی نو خلک یو 15 منټو په ځای 10 منټه زیات جومات کې تېر کړه لکه مخکې راشي او 4 رکعته نفل وکړه که مقصد مونځ نه دی بس یو قرض خلاصول دی ټیک شو قرض دی وکړو خلاص دی که مانځه نه دې غاړه خلاصه شوه مونځ دې وکړه خو چې کم ډبل ثوابونه میلاویږي یوې کجورې نه غر جوړېږي هغه میلاو نه شو هغې نیت ته وګوره دې نیت ته وګوره هغې اخلاص ته وګوره او د دې اخلاص ته وګوره دې ځان اوسګاروئ دې منډه وایي چې هلته کې ګاک خراب نشي روزي د الله په لاس کې ده د ګاک په لاس کې نه ده ډېره به در کې برکت بني برباد به ګرځې لږه به در کې برکت به پکې وي خوشحاله به ګرځې بس الله خوشحاله کړه بانګ وایي بس 100 کاره پرېږده بانګ څه دپاره دی 100 کاره پرېږده جومات ته ځه کښېنه انتظار د مونځ کوه چې څومره د انتظار وکړه هغه ثواب کمپیوټر چالو دی 4 رکعته نفل موقع د خدای بنده ټیم تېرېدو والا دی وخت پوره دی شابه وخت پوره دی شابه جومات کې در باندې مچۍ لګېدلې دي نښتې دي جومات کې در باندې دغه لګېدلې دي څه ورته ویل کېږي میږي لګېدلې دي او خوري دي او تختې د جومات نه د دې نه بهتره ځمکه په مخ د ځمکه بله شته دی رسول الله مبارک فرمایي خیر البقاع مساجدها وشرها اسواقها په ټولو ځمکو کې بهترینه ځمکه د جومات ته خرابه ځمکه د بازار ده نو د ښې ځمکې نه تختې خرابې ځمکې له خدای بنده هغه سړی خدای ورته وي دغه چل به یې کو چټک به یې کې خو جومات ته به راغی یو یې دا عمل و دویم عمل یې څه دی ماشاءالله دویم دا دی چې زمونږ د احمد ابن حنبل په ګاونډ کې اوسېږو مونږ به بره پراتو احمد ابن حنبل به د شپې پاسې تاجد به یې کول زما دا خاوند چې په ډډه داسې واوړېده او امام احمد ابن حنبل ته به یې وکتل نو داسې به افسوس وکړو یا الله غریبې مه کنه بچي په غاړه دي الله ټوله ورځ مې سټک والی دی سندان مې ډبولی دی ستړی یم ډېر زیات الله که دا بچي مې په غاړه نه وي او دا غربت مې نه وي نو زه به مس پاسېدلی وم د دې ملا صاحب په شان د احمد ابن حنبل په شان نفل به مې کړی غریب یم نشم سبا بیا سټک وام ستړی یم وجود مې خوږېږي الله نشم پاسېدی خدایا خو د دې ملا په شان به ما هم تا ته جړلی مونځ به مې درته کړی خو غریب یم بچي مې په غاړه دي لاس مې ستړی دی او سبا بیا سټک له روان یم ګوره صرف د امام احمد د مونځ تمنا یې کړې ده د امام احمد د مونځ ارمان یې کړی دی رب العالمین د هغه ګاونډي که په جنت کې نو چې ته عمل وکې بیا نیت هم داسې وي مزېداري عمل وکې نو خدای پاک به پې څومره اجر درکوي نیت اعلی مزېدار ښکلی خشته بس رب العالمین اجر او برکت ورکوي او نیت بیکاره دی خراب دی او ډېر مضبوط عمل هم دی ډېر مضبوط عمل اسم نشته دا ما چې کوم حدیث ووی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي زمونږ د بخاري شریف لومبی حدیث دی زمونږ د مشکات شریف لومبی حدیث دی نورو کتابونو کې هم دا لومبی حدیث دی مونږ یې طالبانو ته ښایي دا حدیث څه دی او مشهور دی د سکول کالج هلکانو ته هم یادي انما العمال بالنیات واقع څه وه واقع دا وه یو سړی مهاجر ام قیس په دې نوم مشهور دی
یو ښځه وه ام قیس ای خوښه وه هغې ښځې ته یې ما سره نکاح وکړه ما سره واده وکړه هغې ورته ویې که هجرت کې مدینې ته د سره به وکړم که مدینې ته هجرت نه کې نو زه د مدینې نه بار نه وځم نه کوم د سره واده دا د خوښه وه دی د مکې مکرمې نه روان شو مدینې شریفې ته زه هجرت به وکړم دا ښځه په نکاح والم هجرت غوندې عمل اوهو او د مکې نه مدینې ته عمل هجرت تقریبا 480 کلومیٹر یعنی 500 کلومیٹر مزل څونه ګران کار دی مورې پرېښوه پلارې پرېښو څونه ګران کار دی او لاره خو اوس خو په ګاډو کې به ځې هغه زمانه کې خو پیاده مزلې وې او په اوښانو به خلک تلل دغه مزلې وې نور به و ګرمي به وه په لاره خوراک هم نشته په لاره اوبه هم نشته څومره سخت نه سخت سفر د مکې نه مدینې منورې ته وکړو رسول الله مبارک ته چا الوي چې دا کاکاجي خو د ام قیس د نکاح دپاره هجرت کړی دی د مکې نه راغلی دی مسلمان دی کافر نه دی خو هغې نکاح دپاره رسول الله مبارک په منبر کې ناست او اعلان یې وکړه ایها الناس انما الاعمال بالنیات د عمل تعلق چا سره دی نیت سره دی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وانما لامرئ ما نوى انما لامرئ ما نوى دی سړي چې څومره اعلانیت کړي هغه مره ثواب که دې سړي ډېر نیتونه کړي ډېر ثوابونه زه به د هغې یو مثال درکړم یو سړی د کور نه راوت جومات ته ځي د یو نیت ده وکړه چې د جومات ته ځم په ښي طرف به ځم ښي طرف باندې تل سنت دي مستحب چې واپس راځم بیا به په لارې په ښي طرف راځم یو نیت یې ده وکړه دوی نیت یې ده وکړه چې جومات ته ننوځم خیخ به دننه کوم او د جومات دعا به کوم اللهم افتح لي ابواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعات نوزم قصخ ببارو باسم او دا بویم اللهم إني أسألك من فضلك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله دا بویم سونی تشو دعا دریم نیت سدی جمعات تا چنن نوزم پا خلقو بسلام اچو سلورم نیت سدی چاہتا بزرر نرسو پنځم نیت سره د دنیا گپ شپ نه لګوم شپږم نیت سره هلته به کښېنم یو څلور رکعته نفل به وکړم اووم نیت سره د مونځ انتظار به وکړم اتم نیت سره تکبیر تحریمه به لاندې کړم تکبیر تحریمه به لاندې کړم نهم نیت سره د اعتکاف نفلی نیت به وکړم چې تاسو خدای جمعات کې زما به اعتکافي نه نیتش لسم نیت یې سره لسم نیت بانګ وی اقامت وی دا غي جواب به ورکو نورم پکې کېدی شي دا لس شو چې د کور راوت ساته وته غریب هارت اٹیک وشو دا د لسو نیتونو اجر او ثواب رب العالمین ورنصیب وانما لامرئ ما نوى طالبان ما د پاره د عموم دي څومره نیتونه وکړل دومره ثواب ملوش هرونو ما يفعل الله بعذابكم الله وی دستاسو په عذاب څه کوما ما خو عذاب لنه پیدا کړي خدا ما شکر ادا کړي الله زموږ د بخنه لپاره باندې لټای الله جنت بم پچا ډکای کړي نو کافر خو نه بودی جنت تا منافق خو نه بودی جنت تا بل دشمن خو نه بودی جنت تا مونږ به بودی ان شاء الله ولدي او جنت هم یو نه دی بلا جنتونه دي او جنت هم صدا سنر چې پټې نه ځای دی بس دا خلک به پکې وردن نشي او په یو بل سره به جګړه کوي چې دا زما او دا زما او دا زما دا دومره شی دی چې د ادنا جنت د ټولو نه راکوټ جنت چې الله یو انسان له ورکوي نو عرضها کعرض السماوات والارض پلنوالی بدونې لکه ځمکه اسمانونه اوږدوالی خو پلنوالی کمې اوږدوالی زیات الله سره د څه څیز کمې دی نو الله دا جنت ډکول غواړي نو هغې دپاره بانې لټوي خو موږ ډېر قمقل یو مونږ ډېر سادهګان یو مونږ د خدای د رحمت نه سر تختو الله وی باران کوم مه تخته د رحمت نه مونږ دې تختو انما لامرئ ما نوى بیا سوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله چا چې د الله د پاره او د رسول د خوشالولو د پاره هجرت وکړو دا هجرت خدای او رسول ته قبول
رسول تم قبول به خوشاله شي دعا به ورته وکړي الله تم قبول به جنت ورکړي ځکه الله او د رسول لپاره هجرت کوي بل څه